بسم الله الرحمن الرحیم. په ننني لیکچر کې به موږ زده کړو چې SQL سرور ډیټابیس رولز څه شی دي، په څو ډوله دي، په کوم ځای کې موقعیت لري او یوزر څنګه کولی شي چې یو ډیټابیس یو ډیټابیس رولز جوړ کړي او وروسته یې یو ډیټابیس یوزر ته اساین کړي. او دا به هم زده کړو چې ډیټابیس یوزر څه شی ده او څه ډول جوړیږي او د SQL سرور لاګینز او ډیټابیس یوزر ترمنځ څه توپیر ده. دوستانو ډیټابیس رولز چې کوم ده دا یو مجموعه ده د مختلفو واکونو یا اختیاراتو کوم چې مونږ د یو پیکیج یعنی د یو رول په شکل کې یو ډیټابیس یوزر ته ورکوو او هماغه یوزر بیا په اړوند ډیټابیس کې ترې ګټه پورته کوي. ډیټابیس رولز جوړولو دپاره مونږ SQL سرور ته ځو او SQL سرور دننه کې مونږ ډیټابیس فولډر غوره کوو او په یاد دې وي چې سکیورټي فولډر چې د دوه ځایه پروته، یو چې د SQL سرور په کچه سکیورټي ده او یو د ډیټابیس په کچه سکیورټي ده. د ډیټابیس په کچه سکیورټي ته ځو او هلته به مونږ وګورو چې مختلف فولډر پراته دي چې هغوی څخه یو یوزر ده چیرته چې مونږ یوزر جوړولی شو او مونږ ډیټابیس یوزرونه په دغه فولډر کې پراته وي او بل فولډر ده رولز په نوم. رولز فولډر باندې چې کله مونږ کلیک کوو بیا به هم دوه فولډره په دغه منځ کې مونږ ومومو. لومړی فولډر چې د ډیټابیس رولز دي چې دغه کې باندې مونږ کلیک وکړو تقریبا دغې په منځ کې لس رولز پراته دي چې لومړی اکسس اډمین ده. اکسس اډمین کولی شي چې یو ډیټابیس ته د SQL سرور لاګینز یا وینډوز لاګینز په واسطه لاسرسی پیدا شي. یعنی دغه رولز چښتنان کولی شي چې SQL سرور ته او لاګینز ته دومره واک ورکړي چې یو ډیټابیس ته لاسرسی پیدا کړي. بیک اپ اپریټر کولی شي چې یو اړوند ډیټابیس څخه بیک اپ واخلي او ډیټا ریډر کولی شي چې اړوند ډیټابیس په ټیبلونو کې چې کومه ډیټا پرته ده هغه وګوري یعنی سلیکټ کړي یعنی ولولي. او ډیټابیس ډیټا رایټر کولی شي چې اړوند ډیټابیس په ټیبلونو کې چې کومه ډیټا پرته ده هغه سلیکټ کی یعنی ولولي او موډیفای کی، هغه کې تغیرات راولي یا اپډیټ کی او هم ډیلیټ کړي. DDL اډمن کولی شي چې په اړوند ډیټابیس کې یو سٹور پروسیجر جوړ کی، یو ټیبل جوړ کی، یو ویو جوړ کی. یعنی دا کولی شي چې ډیټا ډیفینیشن لینګویج کمانډز رن کی، خو نشي کولی چې ډیټابیس ډراپ کی یا یو ډیټابیس جوړ کړی شي. ډینای ډیټا ریډر نشي کړلی چې یو ډیټابیس کې ډیټا ولولي او ډینای ډیټا رایټر نشي کولی چې په یو ډیټابیس کې د ډیټا تغییر کړي او هغه د یا ډیلیټ کړي یعنی د منځه د یوسي او یا د سلیکټ یعنی هغه کې کوم تغیرات راولي یا د له منځه یوسي. DB اونر کولی شي چې د ډیټابیس په سره چې کوم کنفیګریشن ده یا مینټیننس ده هغه مینیج کړي، هغه کې تغیرات راولي. سکیورټي اډمن کولی شي چې یو ډیټابیس یوزر ته ځینې رولونه اساین کړي یا یې ورکړي چې کوم پورته مونږ ذکر کړي دي یا مونږ یعنی یو یوزر یې جوړ کړي. هغه یوزر رولز هم کولی شي چې هغه یو ډیټابیس یوزر ته اساین کړي. او سکیورټي اډمن په هکله مو هم زده کړل. نو راځئ چې لاړ وګورو چې زموږ نننی ډیټابیس چې دا کوم ده او په هغې منځ کې څه پراته دي. زموږ نننی ډیټابیس چې دا HR ده هغې په منځ کې چې ټیبلز فولډر ده که چیرې هلته لاړ شو نو موږ وګورو چې زموږ دوه ټیبلونه دي، یو چې دا امپلایز په نوم ده او بل ده مای ټیبل ده. دا دواړه په مای سکیما کې پراته دي او زه غواړم چې یو داسې یوزر ډیټابیس کې ولرم هغې ته داسې یو رولز بیا وروسته ورکړم چې یوازې د امپلایز ټیبل ته لاسرسی پیدا کړي.
یعنی د امپلایز ټیبل ډیټا دی هغه ولولي هغه کې د انزرټ ډیټا دی انزر کړی شي خو ډیټا دی ډیلیټ نه کړی شي یا د ټیبل ډیلیټ نه کړی شي او د مای ټیبل دی ونه ګوري دغې دپاره زه لومړی په ایچ آر ډیټابیس کې رولز جوړوم دغې دپاره زه ځم د ډیټابیس اړوند سیکیورټي ته او سیکیورټي کې رولز فولډر باندې ښایي کلیک کوم که چیرې زه دغه فولډر خلاص کړم نو زه به وګورم چې کوم رول چې زه اوس جوړوم هغه دلته موجود نه ده یعنې زما رول چې کوم ده هغه د سلیکټ ډیټا په نوم ده سلیکټ ډیټا اونلی او زه ورته د رول چې کوم ما جوړ کو اوکې ورته وایم تر څو دغه رولز جوړ شي او تاسو وینئ چې دغه رولز دلته جوړ شو هغې نه وروسته زه د اس کیو ایل سرور په کچه یو لاګین جوړوم تر څو دغه لاګینز په واسطه زه اس کیو ایل سرور ته هم داخل شم نو سیکیورټي ته راځم لاګینز باندې رایټ کلیک کوم او دغه لاګینز ته نوم زه ورکوم اس ایچ ای ایچ یعنې شا او پاسورډ ورکوم اس ایچ او زه نه غواړم چې دغه باندې کومه پالیسي اپلای شي او زه ورته اوکې وایم پاسورډ از ناٹ کنفرم یعنی پاسورډ غلط ده او دلته ما 5 او لاندې څلور اس ایچ اوکې زما لاګین هم جوړ شو اوس غواړم چې په ایچ آر ډیټابیس کې یو یوزر هم جوړ کړم تر څو د هغه یوزر په واسطه زه ایچ آر ته لاسرسی پیدا کړم رولز موږ ته لاسرسی نه راکوي خو رولز موږ ته ځواک یعنې دومره واک راکوي چې په اړوند ډیټابیس کې موږ کار وکړی شو لاسرسی ته لار موږ ته نه راکوي نو زه ایچ آر ډیټابیس باندې کلیک کوم ځم سیکیورټي ته او یوزر فولډر باندې رایټ کلیک کوم نیو یوزر ورته وایم او یوزر ته زه نوم ورکوم شا ایچ آر یوزر او لاګینز سره زه نښلوم یعنې ماپ کوم یې هغه زه لاګینز هم او په یاد وي چې دغه شا لاګین باید غواړي چې هغه ډیټابیس ته لاسرسی پیدا کړي باید دغه یوزر سره ماپ شوی وي هغه ماپ کولو همدغه لار ده زه بیا هم ورته اوکې وایم یعنې دوستانو موږ لاګینز هم جوړ کړو ډیټابیس یوزر مو هم جوړ کړو او یو رولز موږ هم جوړ کړو زه اوس غواړم په همغه رولز چې موږ جوړ کړی و هغه ته دغه شا ایچ آر ډیټابیس یوزر یا شا ایچ آر یوزر چې ده هغه ور اضافه کړم دغه رولز باندې زه ډبل کلیک کوم او اډ ته ځم اډ له لارې زه اړوند یوزر لټوم او انتخابوم یې او اوکې ورته وایم بیا هم اوکې دغه زما سره شا ایچ آر یوزر راغله هغه دغه رولز چې کوم موږ جوړ کړی دی سلیکټ ډیټا اونلی د دغه ممبر شو یعنې غړیتوب یې ترلاسه کړو اوس دا کولی شي چې د ایچ آر اړوند ټیبل کې یعنې هغه امپلوی ټیبل کې ټیبل څخه ډیټا سلیکټ کړي یا غوره کړي او هغه کې انزرټ کړي خو ډیټا ډیلیټ نه کړی شي سیکیوربل ته زه ځم زه ورته وایم چې عالم چیکډ سکیمه زه غوره کوم چې کوم سکیمه کې زما سره ټیبلونه په ایچ آر ډیټابیس کې پراته وو او د هغې څخه امپلایز ټیبل زه غوره کوم او زه ورته وایم چې امپلای ټیبل کې د یوازې ډیټا سلیکټ کړي خو نور کوم کړنې دې ترسره نه کړي زه ورته وایم اوکې دغه جوړ شو یعنې زما سره چې کوم لاګینز جوړ شو شا په نوم هغې په واسطه زه کولی شم چې اس کیو ایل سرور ته داخل شم او شا ایچ آر یوزر په واسطه زه کولی شم چې ډیټابیس ته لاړ شم او هغه کوم رولز چې کوم ما جوړ کړی د هغه رولز مطابق زه کولی شم بیا په ایچ آر ډیټابیس کې ډیټا غوره کړم
نو دغه یوزر څخه زه لاګ آوټ کېږم او هغه لاګین په واسطه چې ما مخکې جوړ کړ SQL سرور ته داخلیږم کنیکټ دغه ده که زه اوس دا ځل ډیټابیس فولډر ته لاړ شم او HR ډیټابیس باندې کلیک وکړم او ټیبلز فولډر ته لاړ شم نو ما ته به یوازې امپلایز ټیبل ښکاره شي زه کولی شم د امپلایز ټیبل څخه ډیټا غوره کړم خو زه نشم کړلی چې دغه HR ډیټابیس کې چې دغه امپلایز ټیبل موجوده ده د ډیلیټ کړه ولې چې زما سره دومره واک اختیار نشته ده چې زه هغه د ډیلیټ کړم ماته څه وایي cannot drop the table ته ټیبل نشي ډیلیټ کولی یا له منځه نشي وړلی ډراپ کولی نشي کوم ټیبل امپلایز because it does not exist or you do not have permission یا خو دا موجود نه ده او یا ته پرمیشن نه لري چې دغه ډیلیټ کړي یا ډراپ کړي خو موجوده خو زه پرمیشن نه لرم اوکې کینسل او زه غواړم چې بیرته لومړی هغه رولز HR ډیټابیس کې چې ما جوړ کړی دا ډیلیټ کړم رولز ته ځم سوري زه رولز غواړم چې ډیلیټ کړم وړې چې ما نورې اړتیا نشته ده یوازې ستاسو د ښودنې دپاره ما دغه وکړه why because it does not exist or do not have permission sorry دغه یوزر په واسطه زه هم نشم کولی چې یو رولز ډیلیټ کړم زه بیرته له دغه یوزر څخه لاګ آوټ کېږم او هغه یوزر په واسطه زه SQL سرور ته داخلیږم چې کوم پورا فاک یا اختیارات لري زه ډیټابیس فولډر ته ځم HR ډیټابیس غوره کوم او سکیورټي فولډر ته ځم دلته رولز غوره کوم او رولز کې ډیټابیس رولز غوره کوم او دغه ځای کې رولز چې ما جوړ کړی و هغې باندې رایټ کلیک او ډیلیټ کوم دا ځل به زه وکړلی شم چې هغه رول ډیلیټ کړی ما رول ډیلیټ کړو اوس ځم یوزر ته چې یوزر ما جوړ کړی و هغه هم ډیلیټ کړم یس یوزر ما هم ډیلیټ کړو او اوس زه د SQL لاګین چې ده هغه هم غواړم چې ډیلیټ کړم okay دغه وایي you could not drop login ته نشي کړلی چې ډراپ یې کړي as the user is currently logging یعنی بعض سیشن on دی بعض سیشن اوس هم دغه شا په نوم شتون لري زه باید لومړی هغه سیشن یې له منځه یوسم کلیک کړم زه ورته یم چې زما ته ټول سیشن ID راکړه چې شا پورې اړوند دي 450 55 شپږ 50 زه دا غواړم دا 450 کلیک کړم لومړی او بیا 55 کلیک کړم له منځه یوسم او بیا شپږ 50 له منځه یوسم اوس کوشش وکړم چې دا شا لاګین چې دا هم ډیلیټ کړم نو ما ته به اجازه راکړي تر څو ډیلیټ کړم دوستانو دا لاګینز او د ډیټابیس یوزر ترمنځ توپیر همدومره ده چې لاګینز په واسطه موږ SQL سرور ته لار پیدا کوو او ډیټابیس یوزر په واسطه موږ ډیټابیس ته لار پیدا کوو لاګینز چې ځان سره پاسورډ لري یعنی کله چې موږ SQL سرور داخلي هغه وخت موږ نه پاسورډ هم غواړي کله چې خو ډیټابیس یوزر چې د ځان سره پاسورډ نه لري هغه ډیټابیس یوزر چې لاګینز ونه لري یعنی لاګینز موږ ترنه ډراپ کو یا ډیلیټ کو او یوزر یوازې پاتې شي داسې یوزر ته د SQL سرور په ژبه کې اورپن یعنی یو یتیم یوزر ورته ویل کیږي
نو باید غوره طریقه دغه ده چې لومړی هغه یوزر یعنی رول څخه مونږ وباسو غړیتوب ترېنه واخلو او بیا هغه رولز ډیلیټ کړو او بیا یوزر همدغسې لاګینس تر څو مونږ ته په آینده کې کومه ستونزه رامنځته نه کړي. دوستانو دغه د نن ورځې موضوع تر بلې لیکچر پورې مو یا ویډیوي لیکچر پورې مو پر خدای سپارم. الله مو مل شه خیر شي.